بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د سحاق ګرافیک اکیډمي له خوا نه زه سحاق بیا ستاسو په شو پړ کې یم. دا زمونږ د فوتوشاپ دویم لوست دی. په لومړي لوست کې مونږ په بعض موضوعاتو باندې ډېر وغږېدو ګران دوستانو، او مونږ په سلیکشنو کې کار وکړو. نو په ده لوست کې مونږ غواړو لږ ذره مخکې لاړ شو، په همدغه سلیکشنو کې به کار کوو. نو خدای دې وکړي چې تېر درس تاسو لیدلی وي، او د همغه له مخې موږ به اوس دا نوی لوست راپیل کړو. نو ګران دوستانو، موږ په سلیکشنو کې بعضې کارونه وکړ په تېر لوست کې. نو په دې لوست کې یو ځل به بیا تکرار کړو. له دې ځای نه فایل نه نیو یعنې نوې یو پاڼه اخلمه. پاڼه چې څومره وي په ده باندې موږ غږېدلی یاستو. دا یو پاڼه ما راواخیستله ګران دوستانو، او دا سلیکشن. په سلیکشنو کې موږ د سلیکشنو په پراپرټي بار کې موږ درې اپشنې درلودلې، چې یو نیو سلیکشن او یو اډ ټو سلیکشن او یو چې سبټریکټ فرام سلیکشن او یو هم انټر سیکټ وذ سلیکشن. په ده باندې موږ مخکې ګران دوستانو وغږېدلو. بیا به هم یو تکرار کړم. که زه دلته یو دایره رسموم او دلته د سبټریکټ فرام سلیکشن څومره چې زه دا انتخاب کوم همغونه ځای له دې سلیکشن نه منفي شو، او دا درې مې څه کوي، دا هغه کار کوي چې دی همدغه کوم ځای چې سلیکټ دا پرېږدي او د نه اضافه ټول له منځه وړي په دې شکل. کنټرول ډي. نو راځو نوي درس ته ګران دوستانو. نوی درس چې دی دا زمونږ موف ټول دی. موف په انګلیسي کې حرکت ورکولو ته وایي، حرکت ته. نو له همدغه نوم نه پوهېږو چې ده سره موږ کوم شی چې سلیکټ وي دلته موږ سره په لیر کې هغه ته موږ حرکت ورکولی شو. د دې دپاره زه یو څو شیپونه جوړوم ګران دوستانو. دا یو شیپ ما واخیسته او دا هم بل شیپ ما واخیسته په دې شکل ګران دوستانو. په دې په مرسته موږ کولی شو د خپل شیپونو ته حرکت ورکړو، یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړو. په دې شکل هر آبجکت یا هر شی چې زموږ هلته سلیکټ وي همهغه ته موږ حرکت ورکولی شو. په دې شکل دا موږ د موف ټول په ذریعه حرکت ورکولی شو، که هغه یو آبجکت وي، هغه ټکسټ وي، او که هغه هر شی وي. نو دا موف ټول دی، په ده به موږ ډېر کار کوو. دا صرف دی یو آبجکت یا یو شي د حرکت دپاره استفاده کېږي ترې نه. هغه نه وروسته ګران دوستانو هلته موږ سره بل آپشن دی چې دا هم سلیکټ کوي. پالیګون لوسو ټول دی، او لکه څنګه چې ما مخکې ویلې کوم ټول چې دلته یو سپینه غوندې تڼۍ لري، نو هغه نه معلومیږي چې د ټول کې دننه نور ټولز هم شته ده په دې شکل. نو که زه دا کېکاږمه دلته موږ سره درې دانې مختلف ټولز یا ابزار دي چې د ده په ذریعه موږ خپل کار مخکې وړلی شو. یو چې دی لاسو ټول دی، بل پالیګون لاسو ټول دی، او بل میجنټیک لاسو ټول دی. نو نن به دا درې واړه موږ په دې درس کې وایو ګران دوستانو. نو د دې لپاره ما یو تصویر راوړی، دا تصویر نه موږ کار واخلو ګران دوستانو. دا لومړی چې کوم دی ګران دوستانو، دا لاسو ټول دا څه شی کوي چې دا لکه پنسل غوندې یو دفعه کلیک کوو او همداسې موږ لکه پنسل غوندې ځای سلیکټ کولی شو. په دې شکل کلیک به موږ د ماوس د چپه تڼۍ به موږ محکمه نیولي او دننه به موږ داسې کار اخلو چې کله موږ تڼۍ پرېږدو نو هغه ځای به اتومات سلیکټ شي. کنټرول ډي سره زه بېرته ډي سلیکټ کوم ګران دوستانو. نو په دې شکل لږ ذره دقیق دا خپل آبجکټ چې کوم ده موږ په دې شکل موږ سلیکټ کولی شو. د ماوس چپه تڼۍ ما کلکه نیولې ده، او په همدې شکل زه دا آبجکټ چې دی څومره ځای چې زما په کار وي زه هغومره سلیکټ کوم ګران دوستانو.
نو د یو ښه سلیکشن دپاره ګران دوستانو د ده ټول نه زه ډېره ګټه نه اخلم او دا دومره نتیجه هم زیاته نه ورکوي، خو صرف د درس دپاره تاسو ورسره اشنا کومه. که کله تاسو ضرورت ورته کېږي نو تاسو ترېنه ګټه اخیستلی شئ. دا ابجکټ زمونږ سلیکټ دی. اوس که زه موف ټول واخلم نو دا هر چېرته انتقالولی شم په دې شکل. دا یو طریقه. ځکه دغه تڼۍ دا وړه تڼۍ داسې کېکاږم نو دلته دویم ټول ته موږ راځو چې دا پالیګونل لوسا ټول دی. دا زده کوي ګران دوستانو. دا همچنان یو کلیک کومه، دویم کلیک چې زه هر چېرته وکړم همومره ځای ماته سلیکټ کوي په دې شکل. بیا دا د هغه نه اسان ده چې هر چېرته زړه وغواړي دا ما د ماوس تڼۍ کلکه نه ده نیولې، همداسې کوم ځای کې چې زه کلیک وکړم همغونه ځای ماته سلیکټ کوي. نو دوستانو په دې شکل تاسو دا هم یو ډېر پیاوړی ابزار دی چې د دې په واسطه موږ ښه سلیکشنونه جوړولی شو. نو د دې دپاره چې زه ستاسو ډېر وخت ونه نیسم ګران دوستانو، زه تاسو ته صرف طریقه یې ښیم او ډېر تیز دقیق کار په ده نشم کولی په دا عکس باندې، خو صرف چې تاسو ته دغه لاره یې زه وښیم نو د دې دپاره به زه تیز دا یو سلیکټ کړم په دې شکل. تاسو کولی شئ چې ځان ته دا عکس د کنټرول د جمع تڼۍ څخه ځان ته زوم کوئ یا رانږدې کوئ په دې شکل، تر څو چې یو دقیق سلیکشن کولی وشئ یا انتخاب کولی وشئ په دې شکل. آخري پوینټ ته چې کله موږ رسیږو نو دا د ماوس بغل کې به یو دایره ګورئ، د معنا ده چې دلته زموږ سلیکشن تړل کېږي. دا هم سلیکټ شو. ښه دا عکس خو ما سلیکټ کړه. که غواړم د ده عکس نه دا باندې ځای زه ډیلیټ کړم. اوس که زه ډیلیټ ووهم نو دا خپله عکس ډیلیټ کېږي، کنټرول زی. نو که غواړم چې دا د سلیکټ نه وي، دا بهر کوم اضافه ځای چې دا د سلیکټ شي، د دپاره مینو کې سلیکټ او انورس سلیکشن ته ځم، یعنې د موږ سلیکشن د سرچپه شي. اوس که زه د ډیلیټ بټنه کېکاږم نو هغه اضافي ځای ډیلیټ شوی دی ګران دوستانو، ځکه موږ هر هغه بکګراوند اضافه کولی شو. کنټرول زی او کنټرول ډي خدای وکړي چې په دې ټول تاسو ښه پوه شوي اوسئ. راځو دریم ټول ده چې میجنټیک لاسا ټول دی چې دا یعنی جادویي. دا څه کوي؟ کنټرول ډي. دا ګران دوستانو چې یو ځل چېرته کلیک وکړئ نو دا اتومات د یو تصویر ژۍ پیدا کوي. تصویر د بکګراوند نه بیلوي. څنګه یې بیلوي؟ اوس زما صرف زه هېڅ نه کوم، صرف ماوس چې کوم خوا وړم دا په اتومات ډول د عکس هغه پیدا کوي، ژۍ پیدا کوي، د بکګراوند نه یې بیلوي. بعض ځایو کې صحیح کار کوي او بعض ځایو کې صحیح کار نه کوي. نو په بعضو تصویرونو لپاره ګران دوستانو دنه هم تاسو ګټه اخیستلی شئ. دا هم په دې شکل یو سلیکشن جوړ شو ګران دوستانو. دا درې واړه آپشن که موږ پراپرټي بار ته راشو، په پراپرټي بار کې دا هم نیو سلیکشن دی لکه کوم موږ سلیکشن چې وکړو، او دا هم اډ ټو سلیکشن دی. مثلا د سره زه دومره ځای نور اډ کوم، دا ورسره اضافه شو. او دریم کمانډ چې دی دا سبټرکټ فرام سلیکشن دی. مثلا دومره دی بیرته دې نه کموم، دا سلیکټ کوم، دومره ځای دې نه بیرته کمیږي. او دا هم څلورم آپشن دی چې څومره دی سلیکټ کوم همغونه سلیکټ پاتې کېږي، اضافه سلیکشن له منځه ځي په دې شکل. کنټرول ډي. خدای وکړي چې په دې آپشن مو سره خلاص شوی ګران دوستانو. راځو دغه یو آپشن بل هم وایو چې دا
میجیک وان ټول دی، دا هم یو ډیر د کار کمانډ دی. دا څه کوي ګران دوستانو، دا یو رنګ انتخابوي تاسو ته. مثال په توګه دا سپین رنګ باندې زه ووهمه او شفت تڼۍ کېږم، همدغه یو رنګ ماته سلیکټ کولو ځي. کنټرول ډي. د دې دپاره به بل تصویر نه کار واخلم، مثلا دا تصویر نه. دا ګوره صرف په یو کلیک سره بیکګراوند مکمل، او که مکمل نه نو څه ناڅه سلیکټ شو. اوس زه د شفت تڼۍ کېکاږلې ساتم او دا اضافه ځای هم باندې یو کلیک کومه، دا به هم سلیکټ شي. نو په دې شکل ګوره لکه څنګه چې نوم نه معلومه ده میجیک وان ټول دی، نو د جادو په شکل د یو رنګ مکمل په یو کلیک سره سلیکټ کوي. کنټرول ډي. او د سره که دا تڼۍ موږ کېکاږو نو دا د سره یو بل ټول هم شته چې کویک سلیکشن ټول دی. کویک سلیکشن ټول لکه څنګه چې د نوم نه معلومه ده، دا یو ډیر کویک سلیکشن کوي، یعنی ډیر زر او چالاکه سلیکشن کوي. که زه په د تصویر باندې دا د ماوس تڼۍ چپه کېکاږلې وساتم او داسې ورته حرکت ورکوم، نو دا په ډیر چټک ډول ما ته زما تصویر سلیکټ کوي په دې شکل. نو دا ګوره چې د کار کوم کار چې موږ په ډیر وخت کې کوو، هغه ډیر په کم وخت کې موږ ته موږ عکس څه شی کړو سلیکټ کړو. اوس د موو ټول په ذریعه ګوره دا زموږ تصویر چې کوم دی دا سلیکټ شوی دی. نو دا و د سلیکشن چې موږ په دې ذریعه کولی شو چې هر آبجیکټ وغواړو سلیکټ کړو. د دې سلیکشن پورته پراپرټي په بار کې هم هماغه کمانډونه دي چې یو نیو سلیکشن، لکه موږ مخکې چې نیو سلیکشن وکړو، بل دی اډ ټو سلیکشن. د اډ ټو سلیکشن که زه اوس دومره ځای ورسره ونیسم نو دا ورسره اضافه شو. که غواړم دا ځای بیرته مانه غلط شوی دی پاک کړم، نو څه به کوم، نو دا کمانډ به وهم لکه څنګه چې منفي دی علامه، نو همغونه ځای بیرته منفي کوي په دې شکل. نو ګران دوستانو په دې درس هم پریکټس وکړئ. انشاءالله په نورو درسونو کې به موږ دا ایډوانس آپشن به هم ووایو. نو خدای دې وکړي چې دا درس تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو خپل نظریات زموږ د فیسبوک پاڼې کې موږ سره شریکولی شئ، او نو ستاسو نه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او زما یوټیوب چینل هم لایک کړئ، او خپل نظریات او انتقادات ټول موږ ته ووایئ. د خدای په امان.